شمالي وزیرستان کې په پوځ ځانمرګي برید کې د څلورو پوځي افسرانو په ګډون 12 کسان ژوبل شوي یا وژل شوي. درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه په موکړه تاسو میم خبر ته د افغانستان د پولې ترڅنګ د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان میرنشاه کې د پوځ په وګړي ځانمرګي برید شوی چې پکې د څلورو پوځي افسرانو په ګډون 12 کسان ژوبل شوي او یو عام تن وژل شوی دی. د پیښه د چهارشنبه په ورځ د میرنشاه نه د لویدیځ په لوري د سرګردان نومي پوځي پوستې ترڅنګ هغه مال شوی چې د پوځي ګاډي یو کاروان په سړک تیریدو او په موټر سایکل ناست ځانمرګي تانې ترڅنګ ځان الوزولی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو ضلع مشر فرحان ویډیو ته پخلی کړی چې د یو ځانمرګي برید و او برید کوونکي خپل ځان د پوځیانو د ګډو ترڅنګ الوزولی دی. د ډیوا خبریال عثمان خان سره خبرو کې د پولیسو ضلع مشر ویلي دی ځانمرګي برید کې 8 ملکي وګړي او 4 پوځي افسران ژوبل شوي دي او د دې ترڅنګ یو عام وګړی وژل شوی هم دی. هغه ویلي د پیښې سره سم پولیس او نور امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلي او پلټنې پیل کړې دي. د پولیسو مشر وايي پولیسو ته د پیښې د ځای څخه د ځانمرګي تن سار او د وجود نورې برخې په لاس ورغلي او پولیسو دغه ته نور شهادتونه هم راغونډ کړي دي چې دغه په اساس په د پیښې پلټنې کیږي. ښاغلي فرخان وویل په پیښه کې ژوبل پوځي افسران او عام وګړي د علاج لپاره هسپتالونو ته وړل شوي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی په پېښور کې مشت خبریال ښاغلي ناصر دور بیا ډیوا سره خبرو کې ویلي هغه ته د سیمې نه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې په دې برید کې 9 پوځیان ژوبل شوي دي چې د ځینو حالت پکې مرګونی دی. د ناصر دور په خبره پیښه کې زیات شدید زخمیان د بنو پوځي روغتون ته د علاج لپاره وړل شوي دي او کوم چې نرمه زخمیان دي هغوی د میرنشاه کالې د ننه روغتون کې بستر کړل شوي دي. په سمدستي توګه د دې برید پړه له کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو تېره میاشت تحریک طالبان پاکستان حکومت سره د اوربند ماتولو په امنیتي ځواکونو د بریدونو اعلان کړی و او خپل وسلوالو ته امر کړی و چې په هره سیمه کې باید امنیتي ځواکونو باندې بریدونه پیل کړي. د ټي ټي پی لخوا د اوربند ماتولو له اعلان وروسته دغه وسلواله ډلې د خیبر پختونخوا صوبې په بېلابېلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو د شویو بریدونو پړه پر غاړه اخیستې ده، خو دا ړومبی ځل دی چې په پوځ ځانمرګي برید هم وشو. څېړونکي وایي په دې وروستیو کې چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې کوم مذاکرات شوي وو او دغه په نتیجه کې دواړو خواوو اوربند اعلان کړی و. په دې اوربند کې ټي ټي پی ځان نور هم منظم کړی او پیاوړی کړی دی او اوس هغوی یو ځل بیا د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو ته خپل نیټ ورک خور کړی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مننه کوم.